مولوي محب الله ورور پوښتنه کوي په فاتحو کې خلک قرآن کریم په لوډ سپیکر کې وایي نو د دې ویل څه حکم لري او همدارنګه اورېدل یې واجب دي که فرض کفایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا. دا موږ په بله دغه ریډیو کې موږ وختي دا مسله ویلې وه چې یو پله خو دا ده چې دا داسې مثال لري لکه سړی چې پر دښت پر لمانځه باندې ولاړ وي پر لار باندې او سوتره هم ونه دروي، باره چې هر څوک یې تر مخ تېرېږي د لمونځګزاره غاړې بندې دي، د لمونځ کوونکي غاړې بندې دي. د هغه رقم سړی چې قرآن په سپیکر کې وایي او څوک دغه دغونه خلک نه وي چې هغه راولاړ چې دې ته غوږ ونیسي، خلک یې هغه غوښتونکي نه وي، ټول ورته انتظار نه وي، نصیحت نه وي چې هغه که څوک نه وایي قرآن وي خالي قرآن وایي، نو بیا چې تر هره ځای رسېدی دا څوک په ټټۍ کې دی، څوک په بل کار اخته دی، څوک په بل کار، څوک په مجلس اخته دی، دا هغه غاړې ته د بندې دي. او یو اورېدونکی دا موږ دا مسله بیخي ډېره په خوند ویله ده، بیا به هم په بل ځای کې وایي. اوس په ما چې لنډ درته وایم، یوه سجده د تلاوت ته چې ماسې قرآن سړی واوري، که سړی قصد لري د سما، که قصد سما نه لري، که قصد اورېدو لري که نه لري، سجده د تلاوت زموږ په مذهب کې پر لازمه ده. حتی که په سپیکر کې قرآن واورېدی چې قرآن عظیم شان ویل کېږي، آیات سجدې وویل سو، ګر سړی په بانډار اخته و خو آیات یې واورېدی چې واورېدی بالکل سجده د تلاوت پر شته. او یو د قرآن عظیم شان د سما دا فرض کفایي ګوره دغه لا بس داسې کمزورې خبره ده، دا داسې ده هغه واجب پر هغه چا ده چې قصد استماع یې ورته کړې، یعنې استماع والا یعنې قصد استماع چې دا کس کړی وي چې زه اورم. لکه د مثال په توګه یو سړی ناست دی په بانډار کې، په مسجد کې خلک سره ناست دي، باره ورته وایي قرآن ووایه، هغه چې ورته وایي ویې وایه، غوږ ورته نیولي، پر هغو باندې استماع واجبه ده. د هغه رقم که سړي هغه پیته ور واچولې، یو ځای د قرآن شریف تورې وه، یو چا قاري ته وویل یا دغسې پیته وه، نو بیا په دغه وخت کې پر ده استماع لازمه ده. او یو هغه سړی دی چې هغه قصد استماع نه یې کړی، پر هغه باندې استماع څوک د استماع واجبه نه ده، استماع پر لازمه نه ده چې قصد چا نه یې کړی، قصد د استماع نه یې کړی. نو دا چې د وخت لپاره سر خلاص کړي، دغه دوی خو ښه کار نه کوي. هغه مې درته وویل چې قرآن په زوره دې نه وایي، په ګوډ ځای کې چې ضرورت نه وي ترجمه وایي. شیخ الله خلک وایي احکام اوري، شی اوري، که یو آیات سړی وایي ډېر مشکل نه ده چې آیات وایي لږ هم وي خبرې زیاتې وي، او دا چې خاص قرآن هغه وایي هغه په اکثره وخت کې په ګناه دا خلک وي، ګناه کاره کېږي پاتېږي نه. نو الله پاک دې وکړي چې سر مو خلاصه وي. والله سبحانه وتعالی